السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې که 13 اوریزه لیګ کې تاسو څنګه کولی شئ چې د شهزاد محمدي لوبه وګورئ. یعنې دغه لوبې به کله شروع کېږي او په څو بجو باندې به ترسره کېږي او په کوم چینل باندې تاسو کولی شئ چې دغه ټولې د 14 اوریزه لیګ چې کوم ده دغه لوبې لایو وګورئ. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی شئ. نو دوستانو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې 14 اوریزه لیګ داسې کوم مخکې دوبۍ کې ترسره شوی و هغه د دوبۍ 10 اوریزه لیګ و. اوس قطر هم دغه لیګ راباسلی ده چې 1 ډسمبر باندې به شروع کېږي او زه به تاسو ته ووایم چې په دغه کې د افغانستان لوبغاړي که موږ وګورو شهزاد محمد هم لوبه ترسره کوي، جاوید احمد هم ده، کریم صادق هم ده، افسر زازی هم ده او دې نه علاوه که موږ وګورو شفیق الله شفق هم لوبې ترسره کوي. نو که تاسو غواړئ دغه لوبې لایو وګورئ د شهزاد محمدي ټیم چې کوم ده هغوی بیا اولنۍ لوبه چې کومه یوه ده هغه 8 ډسمبر باندې ترسره کېږي. که موږ وګورو د افغانستان په وخت باندې 4 بجې مازدیګر ټایم کې دغه لوبه شروع کېږي او زه به تاسو ته وایم چې د 14 اوریزه لیګ چې کوم ده دغه لوبې اولنۍ لوبه که موږ وګورو 4 بجې مازدیګر ټایم کې ده، دویمه لوبه بیا 6 بجې مازدیګر ټایم کې ده او دریمه لوبه بیا ماښام ټایم کې شپې 8 بجې باندې به شروع کېږي. نو که تاسو غواړئ دغه لوبه لایو وګورئ نو دغه چینلونه به زه تاسو ته وښیم چې په هندوستان کې په ډي سپورټ چینل چې کوم ده د هندوستان یو ډېر مشهوره چینل ده هغه کې دغه لوبې تاسو لایو کتلی شئ. بنګلادیش کې بیا چینل 9 باندې دغه لوبې لایو کتلی شئ. پاکستان کې بیا په ټین سپورټ باندې تاسو دغه لوبې لایو کتلی شئ او امریکا کې بیا په ویلو ټي وي باندې تاسو دغه لوبې لایو کتلی شئ او لندن کې بیا په فری سپورټ چینل باندې تاسو دغه لوبې لایو کتلی شئ او په دوبۍ کې بیا په مینا چینل چې کوم ده هغه کې تاسو دغه لوبې لایو کتلی شئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم که تاسو غواړئ په موبایل کې دغه لوبې وګورئ نو لایو نت ټي وي په نوم باندې یو اپ ده هغه در سره ډاونلوډ کړئ. هغه کې دغه ډي سپورټس چینل شته ده نو هلته تاسو ډېر په اسانۍ سره دغه لوبې لایو کتلی شئ. او بل به زه تاسو ته ووایم چې بنګلادیش پریمیر لیګ چې کوم ده افغانستان کې په ملي چینل باندې تاسو د بنګلادیش ټولې لوبې لایو کتلی شئ. ملي تلویزیون چې کوم ده هغه د دغه لوبو رایټس اخیستلی دي نو تاسو بنګلادیش پریمیر لیګ هغلته ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ.